د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې کرنې ریاست له لوري د کرنې او مالدارۍ پانګونې ملاتړ په موخه د ورځنی کنفرانس پیل شو چې په ترڅ کې به د کرنې سکتور کاروباریانو سره مالي او تخنیکي مرسته وشي. د یاد کنفرانس د پرانیستي په مراسمو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل خوښي وښوده چې د کرنې سکتور ودې او پانګونې ملاتړ په موخه دولتي، کورنۍ او بهرنۍ ادارې د ستونزو حل په موخه راټولې شوې دي. ښاغلي مرخیل وویل چې افغانان فقر ځپلي او داسې پروګرامونه چې په هغه کې د کاروبار پیدا کولو، حلال نفقې ګټلو او یو فامیل ته د ډوډۍ ورکړې زمینه برابرېږي مهم دي او باید په دې برخه کې زیاته پاملرنه وشي. من په افغاني ټولنه کې فقر لیدلی، من غریبۍ او ناچارۍ کافي ځپلي یاست. نو کله چې بیا داسې یو مجلس جوړېږي چې په هغې کې د فقر په وړاندې د مبارزې بحث کېږي، په هغې کې د نادارۍ او د ناچارۍ په کمښت باندې بحث کېږي، په هغې کې یو افغان ته د یوه مړۍ ډوډۍ د پر پیدا کېدلو یو مدرک و ادرس په ګوته کېږي. نو ریاکاري نه کوم، د زړه نه لذت وړم د هغسې مجالسو غونډو محافلو څخه، او ټولو نه چې لذت وړم، خوند ترې اخلم، هغه مجالس غونډې او محافل او ورکشاپونه او سیمینارونه دي چې په هغې کې د فقر په وړاندې باندې مبارزه کېږي. ځکه زموږ په ټولنه چې ډېره ځپلې ده هغه فقر و بېکاري او غریبي ده. زموږ ټولنه چې ډېر مشکل سره مخامخ ده هغه فقر ده. نو زه نن ویاړ افتخار کوم، خوشحاله یم په دې باندې چې نن داسې یو ورکشاپ یا سیمینار لرو 2 ورځنی، او په دې کې به په دې باندې بحث کېږي چې حکومت څه امکانات خپلو دهقانانو ته او همدارنګه خپل هغه خصوصي سکتور ته او هغه باعزتو مشرانو ته برابرولی شي چې د زراعت په برخه کې هغوی سرمایه ګذاري کړي. نظام حکومت په ټوله کې آماده د دوستانو چې هر هغه لاره چاره په کار باندې واچي تر څو په ټولنه کې فقر ختم کړي. نوموړي خصوصي سکتور له لوري د شنو خونو په جوړولو، حصار شاهي صنعتي پارک کې د لمریزې برېښنا زمینې په برابرېدو، د مالیې پر کمولو، د سوداګرو امنیت خوندیتوب، په کرنیز سکتور کې او په ګڼ شمېر نورو سهولتونو رامنځته کېدو کې ډاډ څرګند کړ. من حاضر یاست چې د خصوصي سکتور ته په دې برخه کې د همکارۍ لاس ورکړو، څوک چې د سړو خونو باندې سرمایه ګذاري کوي. د 50,000 میټریک ټن د زراعت ناسته موږ آماده یاستو چې دا خصوصي سکتور سره په دې برخه کې کومک وکړو. یو نه د 2 د 3 کومک وکړو. د ګمرکي ټکسونو همدارنګه د تعرفو بحث ده، مرکز سره مو خبره پیل کړې ده چې په دې برخه کې به د زراعت په برخه کې به کافي او سهولت دغو تجار صاحبانو ته او همدارنګه دغو خصوصي سکتور نمایندګانو ته ورکول کېږي څوک چې زراعت په برخه کې سرمایه ګذاري کوي. د برق بحث هم ډېر جدي ده، په هغې باندې کار شوی ده. زه امیدوارم چې خو ډېر زر هغه اعلان شي چې موږ 40 میګا واټه برق په سرشاهي دشته کې جوړوو سولري، او هغه ټول د همدغه فابریکو لپاره، د صنعتکارانو لپاره، او په هغې برخه کې چې څوک سرمایه ګذاري کوي انشاءالله رسیدګي به ورته کېږي. د کرنې رئیس انعام الله صافي وویل چې په دغه 2 ورځني کنفرانس کې به د کرنې په برخه کې د دولتي، خصوصي او مرستندویه ادارو مسؤلین په کرنې سکتور کې شته ستونزې او غوښتنې معلومې کړي او په حل کې به لازم اجرات ترسره شي. نوموړي وویل چې د دې کنفرانس په ترڅ کې به بزګران، باغداران، د کرنې سکتور سوداګر او نور کرنې ریاست او مرستندویه ادارو څخه د پانګونې په برخه کې مالي او تخنیکي ملاتړ هم ترلاسه کړي. هدف د کانفرنس دا دی چې ټول ابعاد چې د کرنې سکتور سره زیرب دي او زی دخل دي د خپل ستونزې، خپل فرصتونه، خپل پروژې ټولې مخې ته کیدي او د حل لارې پیدا کړي تر څو د کرنې په سکتور کې د سرمایه ګذارۍ لپاره لاره هواره کړو او بالاخره واردات کم کړو، صادرات زیات کړو، اشتغال ځایي رامنځته شي. انشاءالله زه امیدوار یم چې د کانفرنس په آخر کې، چونکې دا کوم تشریفاتي کانفرنس نه دی، موږ به بزنس ډیلونه لرو د ماسپښین نه وروسته
د مختلفو برنامو مسؤلین بناستي، مختلف تجاران برازي د غوي سره به خبرې کوي چې د کم ګرانټ د پاره د کم بزنس ډیل د پاره څوک آماده کیږي. ان شاء الله زه امیدوار یم چې په اخیره ورځ به تاسو شاهد حال اوسئ چې د کانفرنس په اخر کې 1400 پورې ګرانټونه لوی واړه یعنی د 80,000 نه واخله تر د 2 لک 3 لک ډالرو پورې دا په کار واچول شي او په دې باندې کار وشي تر څو راتلونکي کال کې د دغه ګرانټونو کارونه عملاً شروع شي. د ولایتي شورا غړي محمد اجمل عمر په 13 اوس کې د کرنې په برخه کې معلومات وړاندې کړل او له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې لازم فرصتونه رامنځته کړي. چې تر موږ دغه کانفرنسونه هم والي صاحب زیات کو موږ په د نړیوالو تخصص په افغانستان کې خلکو ته دا وکړي چې ننګرهار اوس هغه ولایت دی چې هر څوک کولی شي په آزاده توګه باندې خپله سرمایه‌ګذاري وکړي او دا ورته موقع مساعده هم ده. نو موږ واقع چې سرمایه‌ګذار دی موږ والي صاحب محترم اتلان دي که موږ چې په دغه برخه کې دوی ته لاس ورکړو او دوی تشویق کړو او دوی ډاډه کړو او د دوی امنیت خوندي وساتو موږ مطمئن یو چې په ننګرهار خلک دی والي صاحب محترم چې په ننګرهار کې هم سرمایه‌ګذاري کوي. نن دلته الحمدلله په ډیرو برخو کې موږ الحمدلله اوس خپل صنعت لرو. تاسو یو اشاره وکړم د جوس طرف ته لاړ شئ. اوس په ننګرهار کې تقریبا د 1 نه زیاتې فابریکې د جوس په برخه کې کار کوي او دا یو لوی واقعیت چې هم خلکو ته د کار زمینه برابر کړې ده. د یاد کنفرانس په دویمه برخه کې د کرنې او مالدارۍ برخو ملاتړ کوونکو ادارو د خپل فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د مالی او تخنیکی ملاتړ په برخه کې د کرنې سکتور کاروباریانو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ.